مقتدي لا تشهد یا اتحیاتو نه د پوره کړی چې امام سلام وګرځو. اوس به دا مقتدي اتحیاتو پوره کوي بیا به سلام ګرځوي، یا به د امام متابعت کوي، تشهد او اتحیاتو به نیمګړې پرېږدي، امام سره به سلام ګرځي. د دې لپاره کومه غوره دی؟ د امام متابعت وکړي سلام وګرځئ، او که د امام متابعت پرېږدي خپله تشهد پوره کړي بیا سلام وګرځئ. فقها لیکي که چیرې په آخره ناسته کې امام سلام وګرځوي خو مقتدي لا تر اوسه پورې اتحیاتو نه ده پوره کړې، نو دا مقتدي د امام سره سلام نه ګرځوي، خپله اتحیاتو دې پوره کړي بیا دې سلام وګرځوي. او که چیرې په آخره ناسته کې امام سلام وګرځوه، مقتدي اتحیاتو پوره کړې وه، تشهد یې لوستی و خو درود یې نه ولستی، اللهم صلی، اللهم بارک او اللهم ربنا، دا یې نه ولستی، امام سلام وګرځوه، نو دلته دې بیا امام سره یو ځای سلام وګرځئ. هندیه لومړني جلد کې 90 صفحه کې په 3 فصل کې الفصل الثالث فيما يتابع الامام په دې کې لیکي اذا ادرك الامام في التشهد وقام الامام قبل ان يتم المقتدي او سلم الامام في آخر الصلاة قبل ان يتم المقتدي التشهد فالمختار ان يتم التشهد. تراغلی امام پسې د اقتدا وکړه، یو رکعت درنه تیر دی یا درنه تیر نه دی، په لومړنۍ ناسته کې امام سره ناستې، تا لا اتحیاتو پوره کړې نه ده چې امام وچت شه 3 رکعت ته، ته به نه وچتېږې 3 رکعت ته، چې کله تا خپله اتحیاتو پوره کړه بیا به 3 رکعت ته وچتېږي. همدارنګه په لومړنۍ ناسته کې وروستنۍ قاعده کې تا له اتحیاتو پوره کړې نه ده چې امام سلام وګرځوه، ته امام سره سلام مه ګرځوه، کله دې چې خپل تشهد او اتحیاتو پوره کړه بیا سلام وګرځوه. او که داسې و چې تا اتحیاتو لستې وه خو درود او دعا درنه پاتې وه، امام سلام وګرځوه بیا سلام ګرځولی شي. همدارنګه علامه ابن عابدین الشامی په رد المحتار کې په لومړني جلد کې په 4 صفحه کې په دې ځای کې چې مطلب مهم فی تحقیق متابعة الامام په دې ځای کې لیک فإن عارضها واجب لا ينبغي أن يفوته بل يأتي به ثم يطابع. په لومړنۍ قاعده کې د اتحیاتو لوستل واجب دي، په وروستنۍ قاعده کې د اتحیاتو لوستل واجب دي. دا مفتبه قول دی. ګوره نو اوس که امام الته سلام ګرځوي، ته سلام مه ګرځوه، خپل تشهد پوره که. همدارنګه که دلته امام 3 رکعت ته پوره کیږي، تا له اتحیاتو نه ده پوره کړې، ته 3 رکعت ته مه پورته کیږه، خپل تشهد پوره که بیا 3 رکعت ته پورته شه. لیکي ابن عابدین الشامی كما لو قام الامام قبل ان يتم المقتدي التشهد فانه يتمه ثم يقوم. دا به تشهد پوره کوي بیا به 3 رکعت ته پورته کیږي، لأن الاتيان به لا يفوت المتابعة بالكلية. اوس چې دلته په لومړنۍ ناسته کې ته تشهد لولې بیا پورته کیږي، د امام متابعت بالکلیه نه فوت کیږي، بیرته امام سره شریک کیږي، خو صرف دومره کیږي چې د امام متابعت وروسته کیږي. و انما یؤخرها والمتابعة مع قطعه تفوته بالكلية فكان تأخير أحد الواجبين مع الاتيان بهما أولى من ترك أحدهما بالكلية. اوس که دلته ته تشهد پرېږدې، د امام متابعت دې ونیو ودرېدلې، خو تشهد درنه پاتې شي، یو واجب درنه پاتې شي. هو که ته تشهد لولې بیا امام سره پورته کیږي 3 رکعت ته، نو یو واجب درنه وروسته شه چې د امام متابعت دی، خو عمل په دواړو باندې وشه، هم په دې باندې هم په متابعت باندې.
نو عمل په دواړو باندې چې په یو کې لږ وروستوالی راشي دا اولاد دی د دې نه چې یو واجب ترک کړی شي چې هغه تشهد پرېښودل شي او امام سره پورته شي 3 رکعت ته. په دې هیله چې د خپلې پوښتنې ځواب دې پوره ترلاسه کړی. حاصل یې دا دی چې په لومړنۍ قاعده کې په وروستنۍ قاعده کې تر څو چې تاسو تشهد نه یې لوستی چې امام 3 رکعت ته پورته شي مه پورته کیږه، چې خلاص دی که بیا پورته شه. په وروستنۍ ناسته کې چې تحیاتو دې نه یې پوره کړی چې امام سلام وګرځوي سلام مه ګرځوه، خپل تشهد پوره که بیا سلام وګرځوه. او که داسې و چې تحیاتو دې لوستې وه خو درود او دعا درنه پاتې وه چې امام سلام وګرځوه بیا سلام ګرځولی شي.